سلامونه. د کرکټ په ډګر کې نن یو بل شاهکار وشو. یوګانډا کرکټ ملي لوبډلې د لومړي ځل لپاره د افریقې وچې څخه د کرکټ نړیواله شورا په نهم پړاو 20 اوریزه کرکټ نړیوال جام سالوي کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ او په دې سره د 2023 کال 15 اوریزه کرکټ نړیوال جام سالوي کې چې د ویسټ انډیز کوم غم او هغه د مینوالو هیر شوی نه و چې د بشپړ غړیتوب یوه بله لوبډله زیمبابوې هم له 2023 کال 20 اوریزه کرکټ نړیوال جام پاتې شوه. که څه هم د دوی سیالۍ لا هم روانه ده، خو دا چې سیالۍ کې څه کېږي څه نه کېږي له کینیا سره ګټي بیالي ویسټ انډیز او امریکې په کوربتوب 20 اوریزه نړیوال جام ته یوګانډا د لومړي ځل لپاره لاره پیدا کړه او تاریخ یې جوړ کړ. افغانستان خو د تیر 20 اوریزه نړیوال جام څخه نیغ په نیغه لاره پیدا کړې وه، ځکه سوپر 8 پړاو ته افغانستان لاره پیدا کړې وه او د همغې وجې نه افغانستان دا چې په رینکینګ کې مخکې و نو افغانستان 20 اوریزه نړیوال جام کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ. نورې بشپړ غړي هېوادونه چې کوم دي پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، هندوستان، استرالیا، نیوزیلینډ، ساوت افریقا، انګلستان دوی له وړاندې په 20 اوریزه نړیوال جام کې وو. امریکا او ورسره ویسټ انډیز دوی هم د کوربتوب له امله په نړیوال جام کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی دی. هالند او ایرلند د یورپ کوالیفایر ولوباوه، دغه راز پینجي او کاناډا هم 20 اوریزه نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. عمان او نیپال د اسیا کوالیفایر څخه لاره پیدا کړه او وروستی کوالیفایر یا غوروي پړاو چې کومې لوبې وي هغه په افریقي وچه کې ترسره شوي چې پکې یوګانډا او ورسره نمیبیا د 19 او 20 لوبډلې په توګه باندې 20 اوریزه کرکټ نړیوال جام کې لوبېدو چانس ترلاسه کړ. 20 اوریزه کرکټ نړیوال جام به دا ځل د جون په 4مه نیټه پیلېږي 2023 کال کې او تر 10 نیټې به روانې وي. 15 ګروپونو باندې به 20 لوبډلې تقسیمیږي او هر ګروپ کې به یوازې 2 لوبډلې سوپر 8 پړاو ته لاره پیدا کوي، یعنی 8 لوبډلې به دویم پړاو ته رسیږي او هلته به لوبې کوي، بیا به سوپر 4 پړاو ته رسیږي، 4 لوبډلې به سیمی فاینل ته رسیږي او د هغې نه وروسته به 2 لوبډلې فاینل ته رسیږي. نو په دې هیله چې د ویسټ انډیز او امریکې په کوربتوب نړیوال جام کې دا ځل افغانستان ښې پیلې ولري، کم تر کمه سیمی فاینل ته لاره پیدا کړي، نو دا به د افغانستان لپاره یو پروګرس وي، یو پرمختګ به وي، ځکه افغانستان ټول لوبغاړي ماشاءالله په نړیوال لیګونو کې لوبېږي، په نړیواله کچه باندې کافي شهرت لري او د 20 اوریزه لوبو یو ټاپه ده په دغې لګېدلې ده، باید دا ټاپه درسته ثابته کړي او له دې څخه پوره استفاده وکړي او دې ته باید پوره تیاری ونیسي. بهترینه لوبغاړي او بهترینه کمبینیشن وکټ ته په کتو، حالت ته په کتو او مخالف لوبډلې ته په کتو باندې لوبغاړي انتخاب کړي او افغانستان ښه رزلټ په 20 اوریزه نړیوال جام کې ولري.